دوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د 1403 هجري لمریز کال د تلې یا میزان میاشتې 15مه نیټه ده. زه محبوب الله سروري یم. پام راړوم د میدان وردګو ملي تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت د نرخونو کنټرول او احتکار د مخنیوي کمیسیون مسؤلین وایي وخت ناوخت لا بازارونو لیدنه کوي او د اړتیا پر وخت ورته نوې نرخنامې ورکوي. بل لور دکانداران وایي د اسلامي امارت پر راتګ سره نرخونه ثابت پاتې شوي. نور حال د فهیم الله افغان په راپور کې. د میدان وردګو د نرخونو د کنټرول او احتکار د مخنیوي کمیسیون مسؤلین وایي په دې ولایت کې نرخونه تر ډیره کنټرول او د اړتیا پر وخت ورته نوې نرخنامې ورکوي. په خبره یې د 15 ورځو په شاوخوا کې له بازار څخه لیدنه کوي. بازار د راکړې ورکړې مطابق د هغو راکړې ورکړې ته موږ ګورو. که چیرې نرخونه په لنډ وخت کې تغییر وکړي نو په لنډ وخت کې موږ د هغو د کنټرول لپاره تصمیم نیسو، او که په لنډ وخت کې تغییر ونه کړي نو د هغو لپاره بیا په لرې وخت کې موږ تصمیم نیسو. نو که په عموم کې وایي تقریبا 15 ورځو کې موږ نوې نرخنامه بازار ته وړاندې کوو او د هغو څخه وخت په وخت څارنه او نظارت کوو. دکانداران وایي د اسلامي امارت په راتګ سره په بازارونو کې نرخونه تر ډیره ثابت دي. زیاتوي چې له مسؤلینو سره د احتکار په مخنیوي کې پوره همکار دي. دا نرخونه خو ښاروالي و راځي جګې خرڅولی نسو، جګې نسو خرڅولی، هماغه یو لسګون په هر چیز کې موږ اخلو، خپله کرایه ترېنه باسو چې دا موټر دغونه رانه اخلي، دغه د جوالي ده او دا یو لسګون چې ماته پاتې دا شکر ته ډېر ښه ده. نرخونه خو اوس ډېر ښه دي، په امارات کې ډېر کنټرول شوي دي او ډېر ارزاني راغلې ده. او بل ځکه احتکار نه کوي، احتکار خو ګناه ده. یو خلک سره ظلم د خلک مثلا یو پیسې هم نه لري، بې پیسو دي او ته احتکار ورسره کې دا خو ظلم ده، په شریعت کې هم ناروا ده، باید ظلم ورسره ونه سي. او بل د دولت له خوا هم ډېر کنټرول راغلی ده، نرخنامې ویشي ځکه په میاشت کې 2 پیرې راځي او احتکار یې څوک نه سي کولی. اوله باید خپله دکاندار احتکار ونه کړي ځکه دا یو ظلم ده او ګناه ده او په شریعت کې هم جواز نه لري. دی ویلو ده چې د نرخونو د کنټرول او احتکار څخه د مخنیوي کمیسیون روان کال په میدان وردګ ولایت کې فعالیت پیل کړ او د دې ولایت اوسیدونکي له فعالیت څخه خوښ دي. د پکتیا په سرحدي ولسوالۍ ډنډ پټان کې د تیزې بډبوکۍ او طوفان له امله ګڼو کورنیو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي. زیانمن شوي خلک وایي چې پر وخت د اسلامي امارت له لوري ورسره لومړنۍ مرستې شوې، خو په خبره یې دا مرستې ټولې اړتیاوې نشي پوره کولی او هڅه دې وشي چې اړونده بنسټونه ورسره د استوګنځایونو په جوړولو، کرنې او نورو برخو کې همکاري وکړي. نور حال په راپور کې. دا لسګونه استوګنځایونه د پکتیا په ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ کې د تیرې بډبکۍ او طوفان له امله ویجاړ شوي. زیانمن شوي وایي د پیښې پر وخت ورسره د حکومت له لوري لومړنۍ مرستې شوې، خو په خبره یې د خراب اقتصادي وضعیت له امله خلک نشي کولی چې خپلې ورانې مینې بیا آبادې کړي. چې راورسېدله طوفان بس مکمل دیوالونه د کور ټول کور څه سامان چې و ټول یې تخریب کړل په مکمله توګه، چې دیوالې دا نن د کوټې خپله کسې ولا مرسته خو داسې مرسته راغله چې خدای دې دا ښېګړې سو وکړي ځکه چې دا چې نه درې کوي چې پکوي دا مسجدي کومه کوشو سره د خیمو په طبي پیښه کې یاد زیانمن شوي څرګندوي ویجاړونکي بډبکۍ او طوفان یې نه یوازې استوګنځایونه او څاروي زیانمن کړي بلکې د کرکیلې فصلونه او د بېلابېلو میوو باغونه یې هم له منځه تللي. په ورته مهال د پکتیا د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست مسؤلین وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې دې بډبکۍ کې 10 کورونه په بشپړ ډول او تر 15 پورې نور کورونه یې په قسمي ډول تخریب کړي او په خبره یې ډېر ژر به زیانمن شوو کورنیو سره د مؤسساتو له لوري د خوراکي او غیر خوراکي توکو سربیره نغدې مرستې هم وشي. په وخت موږ سیمې ته رسیدګي وکړه، هلته هم خوراکي او غیر خوراکي توکي خلکو ته ورسول، خلکو لاسنیوی مو په خپل وخت وکړ او له دې نه وروسته مو د بیلو بیلو مؤسساتو ټیمونه جوړ کړل چې په ساحه کې سروې وکړه.
ډنډ پټان د پکتیا یوه له هغو سرحدي ولسوالیو ده چې په تیرو څو لسیزو کې خلکو ته د پام وړ کارونه نه دي ترسره شوي چې اوس مهال د اسلامي امارت په واکمنېدو سره پکې د یو شمېر رغنیزو پروژو چارې پیل شوي دي او لا یې هم غوښتنه کیږي. فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د 3 میلیونه افغانیو په شخصي لګښت د یوې دیني مدرسې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. مسؤلین وایي دغه دیني مدرسه چې د سیمې د اوسیدونکو په شخصي لګښت سره جوړیږي د 300 زده کوونکو د ځایولو وړتیا لري. نور حال زموږ د همکار نظیر احمد حیدري په راپور کې. فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ اړونده د صمیم آباد په کلي کې د 3 میلیونه افغانیو په شخصي لګښت سره د یوې دیني مدرسې رغنیزې چارې د علماو، سیمه ییزو مسؤلینو او قومي مخورو په ګډون سره پیل شوې. د یادې مدرسې مسؤلین وایي دغه مدرسه په 22,000 متره مربع ځمکه کې د سیمې د اوسیدونکو په مالي لګښت سره جوړیږي چې 300 کسانو ته به د دیني او عصري زده کړو زمینه پکې برابر شي. مدرسه انشاءالله د 11 جریبه ځکه په اندازه کې جوړیږي او دا مدرسه انشاءالله العزیز 4 بخش لري. یو بخش د مسجد دی او یو بخش د درسي طلبه او نهریه او لیلیه او یو دار الحفاظ او یو بخش هم د کې د اناسو د پاره دی چې ان شاء الله جوړیږي او د دې لګښت ان شاء الله العزیز کم تر کم 3 میلیونه افغاني د دې لګښت کېږي. بلخوا دینی عالمان، مدرسې او ښوونځي د هیواد د پرمختګ سرچینې بیانوي او وايي شتمن او ملي تجار باید له یادو مرکزونو سره مرسته وکړي. په دې مدرسې کې به ان شاء الله د دیني زده کړو د زمینه هم برابر شي او د عصري علومو د زمینه به هم برابر شي. په څنګ کې به ورسره دارالحفاظ به هم برابر شي ان شاء الله. د ماشومان لپاره خو موږ دا کوشش کوو چې د تجربه د زمینه بس مساعده شي د ماشومان لپاره د تدریس او د زده کړې لپاره زمینه تجربه برابر شي. همدارنګه د سیمې اوسیدونکي وایي دا لومړی دیني مدرسه ده چې په دې سیمه کې د ولسي وګړو په مالي مرسته سره جوړیږي. موږ ټول ولس په دغه خوشاله دي چې دلته یو داسې مدرسه جوړه شي چې موږ د اولادو لپاره د آینده لپاره یو دغه یو نیک اقدام شي د خیر سره. دا شپږ اتمه چې دا چې دا به دغه به مدرسې او به دغه نو وس د خیر یو شن نیک اقدام وسو. د دې مدرسې په جوړولو سره موږ ډیر خوشاله یو. په دې علاقې کې مدرسه نه ولا نو اوس ډیر موږ خوشاله یو په دې باندې دلته مدرسه جوړیږي د کوچنیانو د زده کړو لپاره ان شاء الله د ژوند نوي ژوند لپاره او د دې نوي کشر نسل لپاره ان شاء الله چې دلته زده کړې وکړي دیني او عصري زده کړې وکړي. باید وویل شي د اسلامي امارت په واکمنېدو سره فراه ولایت په لیرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې د ورته دیني مدرسو رغنیزې چارې پیل شوي چې په زرګونو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره شوې ده. د اقتصاد وزارت له لوري پکتیا ولایت کې د اوږدمهاله پراختیایي موخو لپاره پروګرام په لاره اچول شوی. مسؤلین وایي له دې پروګرام هدف د ملګرو ملتونو د هغې موخې تعقیب دی چې تر 2013 میلادي کال پورې به هیواد په ټولو برخو کې معیاري او په ځان بسیا شي. نور حال په راپور کې. پکتیا ولایت کې د اقتصاد وزارت له لوري د اوږدمهاله پراختیایي موخو لپاره مشورتي او تخنیکي پروګرام پر لار اچول شوی چې پکې د دې ولایت د ټولو ریاستونو د اړوندې برخې اداري کارکوونکو ګډون کړی و. مسؤلین وایي له دې پروګرامي هدف د ملګرو ملتونو د 2015 کال د هغه تړون تعقیب دی چې تر 2013 میلادي کال پورې به د یاد سازمان هر ګډونوال هیواد په ټولو برخو کې معیاري او په ځان بسیا شي. اقتصاد محترم وزارت کوشش کوي تر څو پورې 2013 کال پورې دی هم ځان ورسوي تر څو پورې موږ هم د صحت برخه کې پرمختګ وکړو هم صحت معیاري شي د زراعت برخه کې هم پرمختګ وکړو زراعت معیاري شي د تعلیم په برخه کې هم پرمختګ وکړو او تعلیم معیاري شي د فقر کچه راټیټه شي د لوږې اندازه کم شي یا بیخي مخه ونیول شي خلکو ته د کار زمینه برابر شي. ټول ادارات په دې برخه کې دخیل دي او تقریبا 23 وزارتونه او 15 مستقلو اداراتو څخه موږ د اهداف انکشاف پایدار یا د پایدار پراختیا موخو په مورد باندې گزارش وړو. ګډونوالو دا پروګرام د نورو برخو ترڅنګ په اوږدمهاله پلان جوړونه او پراختیایي برخو کې ګټور یاد کړ. چې کله پلان جوړو نو په پلان کې زموږ دغه 12 موخې چې د اهداف انکشاف پایدار مربوطي دا په بر کې ونیسي. نو داسې روزنیز ورکشاپونه طبعا چې ډیر ګټور دي خصوصا د پلان د بخش
او د انکشافي چارو د مسؤلینو لپاره. نو ټول ریاستونو په هماهنګي باندې دغه سیمینار ترسره سلو پایداره ګټو باندې خبرې وکړلې او د افغانستان د اقتصادي وضعیت د لا بهبود په خاطر باندې ډیر ښه اهداف موږ ته تشریح کړلو. مسؤلین وایي دا پروګرامونه یې تر دې د مخه د ځنونو په کچه کول چې اوس یې دا لړۍ ټولو ولایاتو ته غځولې ده. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي او د سیمې هیوادونو استازو لیدنه پر دوه اړخیزه سیاسي اړیکو او اقتصادي همکاریو خبرې شوې. د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي سره د مسکو پارمټ شپږمې ناستې په څنډه کې د چین، ایران، ازبکستان، پاکستان او هند ځانګړو استازو لیدنه کړې. په دې لیدنه کې د افغانستان او سیمې هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو سیاسي اړیکو او اقتصادي همکاریو هر اړخیزې خبرې شوې. مولوي امیر خان متقي د افغانستان امنیتي وضعیت د ډاډ وړ بللی او د اقتصادي همکارۍ، سوداګرۍ او پانګونې پر پراختیا یې ټینګار کړی. د یادو هیوادونو استازو هم له افغانستان سره د تعامل او همکارۍ د ارزښت په اړه خبرې کړي. دوی له افغانستان سره د خپلو هیوادونو د تعامل پر زیاتوالي او هر اړخیزې همکارۍ ټینګار کړی او د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ بللی. او وروستی خبر هم د لوبو له ډګره د قلعه جوز کرکټ کلب د غزني ولایت د کلبونو ترمنځ سیالیو اتلولي وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ د کورني کرکټ څانګې له لوري د غزني ولایت کلبونو په کچه سیالۍ چې څه باندې یوه نیمه میاشت وړاندې پیل شوې وې تېره ورځ د قلعه جوز کرکټ کلب په اتلولۍ پای ته ورسېدې. نورحال د عبدالخالق وصال په راپور کې. د غزني د کرکټ امریت مسؤلین وایي یا د سیالۍ شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې د 14 لوبډلو لخوا پیل شوې او زیاتوي چې په نږدې راتلونکي کې په غزني کې دې ته ورته سیالۍ نورې هم ترسره کیږي. په غزني کې د 14 لوبډلو ترمنځ له تېرې یوه نوې میاشتې را په دې خوا پیل سوې وې چې نن یې پایلوبه د مرحبا او د قلعه جوز لوبډلې ترمنځ ترسره سوه چې قلعه جوز لوبډلې وکولی سول مرحبا ته ماتې ورکړي او د دغو لوبو اتلولي په خپل نوم کړي. په همدې حال کې د کرکټ لوبغاړي او مینوال هم د دغه سیالیو له ترسره کېدو خوښتیا غواړي چې همداسې سیالۍ لا زیاتې شي. یا ځوانان له اسلامي امارت نه غواړي چې د دوی لپاره معیاري لوبغالی جوړ کړي. از 14 تیم فقط 2 تیم بود که تیم قلعه جوز و مرحبا به فاینل را پیدا کرده بود و بهترین بازی شد که قلعه جوز 300 تارگت برش ماند و تیم مقابل که مرحبا بود 240 رن دویش کرد دیگه بازی را از دست داد. د غزنی دولتي چارواکو خصوصا والي صاحب او نور چارواکو څخه مو هیله ده چې د کرکټ د رسمي لوبغالي په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي چې ترڅو وکولای سو په غزني ښار کې موږ د نورو ولایتونو په شان یو غوره او رسمي لوبغالی ولرو. د یادونې وړ ده چې په دغه سیالیو کې د یاد ولایت 14 ثبت او راجستر شوي کلبونو برخه درلوده چې ترمنځ یې 14 لوبې وشوې او پایلوبې ته یې قلعه جوز او مرحبا افغان کلبونو لار موندلې وه چې د قلعه جوز لوبډلې د دې سیالۍ اتلولي وګټله. درنو او قدرمنو لیدونکو زموږ د نن شپې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.